سلامونه په دې هیله چې روغ او جوړ به یې. تېره ورځ ما د جرمني د نوي قانون په اړه یوه ویډیو کړې وه چې جرمني هره میاشت 1000 افغانان د خپلو کورنو سره مني. نو ډېرو کسانو ماته کمنټونه، میسیجونه او ایمیلونه رالیږلي او تپوس یې کړی و چې دوی څنګه کولی شي چې د افغانستان نه بهر لاړ شي او څنګه کولی شي چې د مختلفو هیوادونو ته د تګ لپاره خپل نومونه ولیکي، ځان ثبت یا رجسټر کړي. دا ډېر ښه سوالونه دي. هم په دې ویډیو کې زه تاسو ته یو څو مهمې خبرې او مشورې درکوم. خدای دې وکړي چې دا ستاسو لپاره ګټورې وي. تر ټولو اول خو پکار ده موږ د پناه غوښتنې په معنی پوه شو. په انټرنیټ، کتابونو، رسالو او یو شمېر لیکنو کې د پناه غوښتنې مختلف تشریحونه شوي، خو زه به درته د پناه غوښتنې لنډ او ډېر اسان تشریح وکړم. د پناه غوښتنې اسان تشریح د یو چا نه د هغه په کور کې د اوسېدلو لپاره ځای غوښتل دي. اوس ته د ځان سره فکر وکړه چې یو انسان به څنګه تا ته په خپل کور کې ځای درکوي. دا څنګه ممکنه ده؟ یو هیواد، یو ملک هم په مثال د یو کور دی او د هغه هیواد دولت د هغه هیواد مالک دی. نو که ته د هغه دولت نه د هغه په کور کې د ژوند کولو لپاره ځای غواړې، یعنی پناه ترې غواړې، نو بیا ډېر ضروري خبره دا ده چې هغه ته د خپل ځان او خپل ژوند په اړه سم معلومات او قضاوت ورکړي چې ته مشکل څه لري. که یو څوک خپل ژوند په خطر کې ویني او د هغه هیواد نه وتل غواړي، نو د دې ټولو لپاره پکار ده یوه پلان او ستراتیژي جوړه کړي. د نورو خلکو په تمه کېدل، مشورې غوښتلو پر ځای پکار ده خپل ځان اکټیو کړي او خپل کارونه خپله په مخ بوځي. نو اوس د انټرنیټ دور دی، هر څیز په انټرنیټ موجود دی. ان تر دې کې یو انسان د ژبې مشکل لري، نو د هغې لپاره ګوګل ټرانسلیټ هم موجود دی او هر انسان لږ تر لږه دومره کولی شي چې خپل مخالف کس په خپل کیس په سمه توګه او په واضحه پوه کړي. اوس د مثال په توګه زما ژوند په افغانستان کې د خطر سره مخ دی، ځکه چې د جمهوریت په وخت کې ما د امریکایانو سره کار کړی و. یا مې هم د انساني حقونو لپاره، یا هم د سیاست، تعلیم، رغونې یا بله پروژه کې مې کار کړی و او د هغې په وجه زما ژوند د خطر سره مخ شوی. نو زه به د ټولو نه اول داسې وکړم چې یو فایل به جوړ کړم. په فایل کې به اول اسناد باید دا وي چې زه خپل شناخت ښکاره کړم چې زه څوک یم، یعنی خپله تذکره او پاسپورت. ځکه چې اکثر بهرني هیوادونه، امریکا، یوروپ، د هغې دپاره تر ټولو مهم څیز دا دی چې هغه ستا شناخت وپېژني چې ته څوک یې او ستا په اړه تصدیق وکړي چې آیا ته په رښتیا هم د افغانستان یې او په افغانستان کې بیا رښتیا هم د پلانکي ولایت، ولسوالۍ او کلي یې. شناخت د هغوی دپاره تر ټولو ډېر مهم څیز دی. د شناخت یعنی پاسپورت تذکرې وروستو باید دویم څیز زموږ د کارونو او وظیفو اسنادونه وي. لکه د مثال په توګه ما 2014 کې د ریډ کراس یا سور صلیب سره کار کړی وي. د هغې یو سند یا سرټیفیکیټ ما سره موجود وي او هغه نوم او زما په اړه پکې زما هغه نوم، ادرس او معلومات لیکل شوي وي کوم چې په تذکره کې موجود وي. که د اسنادونو او د تذکرې نوم سره یو شان نه وي، نو دا جنجال جوړوي، په کیس کې شک پیدا کوي او کیس کمزوری کوي. نو مثال دا چې ستاسو په اسنادونو کې کوم نوم لیکل شوی وي، ستاسو په تذکره او پاسپورت کې کوم نوم لیکل شوی وي، باید دا نومونه یو شان وي. دې کې د سپیلینګ یا کومه غلطي نه وي. کوم اسنادونه چې د کار په اړه د چا سره هم موجود وي، په کار ده چې هغه اسنادونه صحیح سلامت، ځکه چې دا ستاسو په کیس ښه تاثیر اچوي. هغه اسناد چې ستاسو سره وي ټول په کار ده چې په خپل فایل کې په سیریل نمبر سره یا د کلونو او میاشتو په نمبر کې حولل شي. یعنی لمبې فایل د 2011 بیا 18 19 20 یعنی ډېر په ترتیب سره جوړ کړل شي. دا یو ډېره ښه خبره ده او کوم افسر چې ستاسو کیس، ستاسو دوسیه ګوري، هغه ډېر په ښه انداز سره ستاسو په کیس او ستاسو په کیسه پوهېدلی شي. که د چا سره داسې عکسونه، تصویرونه موجود وي، نو پکار ده چې په هر عکس یا د هر عکس په اړه په یوه ځانته پاڼه یا ورقه کې کمپیوټر د لیکلو په پروګرام کې یوه پاڼه یا 2 پاڼې تفصیل ولیکي. لکه مثال په توګه زما سره یو تصویر موجود دی. په دې تصویر کې زه لیدل کېږم چې زما کالي
په وینو سره دي په ما وینې بهیږي یا زما سره بل تصویر موجود دی په هغې کې زه لیدل کېږم چې زه ماشومانو ته د سکول کتابونه ورکوم یعنی په یو کار بوخت یا مصروف یم نو د دې عکس سره زه باید لږ تفصیل ولیکم چې دا عکس څه دي دا د څه په اړه دی ځکه چې هغه افسر باید پوه شي په دې خبره باندې نو مثال په طور زه به د دې عکس سره څه داسې ولیکم دا عکس د اکتوبر د میاشتې کال 2014 دی دا د خوست سره نږدې یو کلی دی په دې کلي کې موږ د پلانکي تنظیم سره کار کولو چې په موږ باندې حمله یا برید وشو او دا عکسونه لیدلی شي چې زه په سرو وینو ککړ لیدل کېږم او ولاړ یم کله چې تاسو داسې تفصیل داسې وضاحت د هغه عکس سره ولیکئ په صحیح د ایماندارۍ او په رښتیني الفاظو باندې نو باور وکړئ چې کوم افسر ستاسو کیس ګوري ستاسو عکسونه ګوري نو هغه تاسو ته یو مست جواب درته درکوي او هغه ستاسو په کیسه او په دې ستاسو په خبره باور لري او باید چې د عکس سره چې تاسو کوم لیکل کوئ تاسو سره کوم پاراګراف لیکئ کومه په پاڼې عکس سره تفصیل لیکئ نو باید چې هغه ډېر په صحیح انداز کې ولیکل شي یعنی نیغ په نیغه خپله خبره بیان کړل شي خبره اخوا دیخوا بونه تلل شي خاص په هغه خبره باندې فوکس وکړل شي چې ستا سره ولې دا وهل ټکول شوي دي یوازې هغه خبره وڅېړل شي یوه بله ښه خبره دا هم ده چې خپل کیس دې په ښایسته انداز ولیکل شي اول دې خپل تعارف وکړل شي بیا دې د خپل تعلیم په اړه بیا دې د خپل کار وظیفې مصروفیاتو په اړه ولیکل شي په خپل کیس کې دې خپل تعلیمي اسناد او ډیګري فوټوکاپي هم کېښودل شوي دا یو ښه خبره ده دا ستاسو لپاره هلته یو ښه امپریشن غورځوي خو باید د کیس د لیکلو په وخت کې زموږ یوې خبرې ته خیال وي چې خپله کیسه ټول په سم انداز او د اسنادو سره یو شان او سمه ولیکل شي د تاریخونو د ورځو د وخت خیال وساتل شي مطلب دا چې په اسنادونو او کیس په منځ کې تضادات موجود نه وي لکه مثال په یو تاریخ یو کار کړی وي او بیا دلته کې په بل تاریخ خبره کې او هلته په کیس کې بل تاریخ لیکل شوی وي نو دا تاسو ته مشکل جوړوي باید چې کم تاریخ په اسنادو کې لیکل شوی هغه ستاسو په خپله کیسه کې هم بیان کړئ باید یو ډېر ښه په ښه انداز باندې خپله خبره مخې ته بوځئ اوس یو بله مهمه خبره دا ده چې موږ خپل کیس تیار کړو نو د چا سره خپل نوم ثبت کړو یعنی ما کیس تیار کړو ما ټول اسنادونه را یوځای کړل خو زه اوس څه وکړم د چا سره خپل نوم ولیکم ډېر کسان زه په سوشل میډیا ګورم چې د مختلفو هیوادونو په ایمیل اډرسونو پسې ګرځي نو هسې د سوچ او منطق خبر ده چې د کوم هیواد وزارت په چاته په انفرادي توګه باندې د ایمیل جواب ورکړي دا یو د سوچ نه بهر خبره ده نو پکار ده چې موږ خپل کیسونه د نړیوال تنظیمونو ته ورکړو لکه امنیسټي انټرنیشنل هیومن رایټس واچ انټرنیشنل فیډریشن فار هیومن رایټ فریډم هاوس ریډ کراس ډاکټر ویتاوټ بارډر جرنالیست پروټیکشن وغیره ته ورکړو د دې تنظیمونو ویب سایټونو ته لاړ شو د ویب سایټ د رابطې پاڼې ته لاړ شو او هلته د انټرنیشنل تماس یا رابطه ایمیل پیدا کړو او د هغې سره په رابطه کې شو ځکه چې نن سبا ډېر داسې هیوادونه شته چې هغې د افغانستان سره ډیپلوماټیک اړیکې او تعلق نه ساتي د هغې سفارتونه بند نو هم دغه خیراتي یا هیومن رایټ تنظیمونه چې دي دوی د نورو هیوادونو لپاره کار کوي د ټولو نه اول خو غوره خبره دا ده چې هغوی ته خپل ځان او کیس په اړه یو ډېر پروفیشنل ایمیل ولیکل شي په ښکلې ژبه کې ولیکل شي د خپل ځان او کیس او خطر په اړه ورته ټول معلومات ورکړل شي هغوی بیا ستاسو ایمیل ګوري او تاسو ته جواب درکوي دې جواب ته تاسو کم از کم 2 هفتې انتظار کولی شوئ موږ لږ بې صبره یو ډېر صبر نشو کولی خو دا پروفیشنل کارونه دي نو په دې کې باید موږ د صبر نه کار واخلو کله چې هغوی جواب درکړي د هغې جواب په حساب بیا تاسو د هغوی سره نورې خبرې کولی شئ که چېرې تاسو ته انکار وکړي نو بیا تاسو د هغوی نه د کوم بل تنظیم معلومات وکړئ که هغوی در سره مرسته وکړي یعنې تاسو ته تپوس وکړئ چې یاره تاسو داسې کوم بل تنظیم پیژنئ چې د هغې ایمیل موږ ته راکړئ موږ به د هغې سوال جواب وکړو نو امید دی چې هغوی به تاسو ته داسې کوم اشاره درکړي یا د کوم چا اډرس او معلومات به درکړي د کیس جوړولو او تنظیمونو سره د رابطو یا اړیکو نیولو وروستو دلته بیا یو بله مرحله شروع کیږي
د باور او تصدیق مرحله. کوم تنظیم ته چې تاسو کیس ورکړئ نو هغوی بیا د هغې په اړه شاته معلومات ګوري، ځکه چې دا خو کومه ړنده کاته نه ده چې ستا نه کیس واخلي ستا او تاته جواب درکړي. هغوی ستاسو په اړه بیا تصدیق کوي. لکه د مثال په توګه په اسانو ټکو کې درته وایم، زه یو خبریال یم. ما په امریکا کې د خبریالانو تنظیم ته خپل کیس ورکړو. په خپل کیس کې ما د خبریالۍ په اړه خپل معلومات ورکړي چې زه د پلانکي چینل سره خبریال وم، ایډیټر وم، کیمرامین وم یا څه هم وم. نو دغه تنظیم بیا افغانستان کې د نورو خبریالانو د لارې د هغه چینل نه معلومات کوي چې آیا پلانکی رښتیا هم ستاسو خبریال او هم داسې هغوی بیا د خپل سرچینو د لارې د یو څو نورو خبریالانو نه هم ستاسو په اړه معلومات کوي تر څو هغوی تصدیق وکړي. نو کله چې دا تنظیم تصدیق وکړي نو هغه بیا ستاسو فایل وزارت ته لیږي او وزارت بیا ستاسو د ویستلو په اړه فیصله کوي. زه ډیر کسان پیژنم چې هغوی د امنیسټي انټرنیشنل او یو شمېر نورو تنظیمونو ورله کارونه کړي او د افغانستان نه یې وباسلي دي. خو یو بله خبره هم شته چې د هر تنظیم د تصدیق کولو پراسیس او طریقه یو شان نه ده. هر تنظیم د هر چا کیس ته د مختلفو زاویو ګوري. زموږ د یو خبریال ملګري انیس رحمان په وینا چې هغه هم د دې پراسیس نه تیر شوی او اوس دلته د خپل فامیل سره ژوند کوي. لکه مثال په توګه که د چا سره ویډیو او خاص رپورټونه وي نو هغې ته بیا د تصدیق ضرورت نه وي. یو تنظیم د تصدیق کولو په غیر هم په هغې رپورټ او په هغه تصویر او په ویډیو اطمینان کوي. زموږ ملګری انیس رحمان وایي چې په افغانستان کې ډیر داسې خلک شته چې اسنادونه هم لري، عکسونه هم لري، پوره فایل لري، خو هغې په خپله په دې خپل کیس او دوسیه باندې کار نه کوي. هغې همیشه د بل انسان په تمه دي چې څوک به راشي او په تیاره به زموږ کار وکړي. خو داسې نه، هر انسان باید چې په خطر کې وي او ژوند یې له خطر سره مخ وي باید حرکت وکړي، په خپلو اسنادونو کار وکړي او د انټرنیټ زمانه ده، هر کار ډیر اسان دی. په ویب سایټونو کې د هر څیز لپاره معلومات موجود دي او د هغې پالیسیانې موجود دي، د هغې ایمیل اډرس، اړیکې، ټلیفون نمبر، ټول هر څه موجود دي. خو باید دا کار انسان ډیر په پروفیشنل، ډیر په صبر سره او ډیر د یو عزت او ادب په طریقه باندې وکړي نو کارونه په مخې ته ځي. نو ډیره زیاته مننه کوم د ویډیو د کتلو او اوریدلو نه. خدای دې وکړي چې سم پرې پوه شوي یې او پښتو غټه ژبه ده، کیدای شي لږ د لهجې مشکل وي، خو بیا هم که چاته کوم سوال وي نو په کمنټ کې راته لیکلی شئ، زه به جواب درکړم. که ویډیو مو خوښه شوي وي نو د ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. او بل خبره دا چې دا زما چینل هم در سره که ممکنه وي سبسکرایب کړئ، ډیره مننه به وي. نو ډیره مننه ستاسو، ښاد آباد اوسیږئ او ټولو ته ښه، کامیاب او د خوشحالو ډک ژوند غواړم. په مخه مو ښه.